بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د کورل را پروګرام ته ښه راغلاست. دا د کورل را اول پروګرام د کورل را اول لیسان ده چې په دې کې به د کورل را معرفي وي چې کورل را څه کار کوي، په کورل را کې مونږ کوم کارونه ترسره کولی شو. خو یو شی دوستانو درته وایم چې کورل را ډیر ساده او ډیر اسانه پروګرام ده او مونږ تاسو به انشاءالله وکولای شو چې په څلورم پنځم درسه پورې بعضې شیان لکه بزنس کارت و بعضې شیان ډیزاین ډیر په ساده ډول زده کړو. نو راځو د کورل را پروګرام معرفي ته. کورل را کورل د کمپنۍ نوم ده چې کورل کارپوریشن، هغه کمپنۍ ده کوم چې د پروګرامونه یې جوړ کړي دي. او ډرا د پروګرام نوم ده او X7 ورژن ده. X په لاتیني کې لسو ته وایي چې X7 یعنی 18 ورژن یې ده. له دې نه مخکې X6 او X5 او نور ورژنونه یې وه چې دا یې فعلا اپډیټ ورژن ده. کورل را ویکټر ګرافیکس پروګرام ده. مونږ تاسې په ګرافیکس کې دوه قسمه ګرافیکس پروګرامونه لرو. یو چې دی رسټر یا پکسل بیسډ ایمیج ایډیټرز دي او بل چې د ویکټر بیسډ دي. رسټر یا پکسل بیسډ پروګرامونه هغه پروګرامونه دي کوم چې رنګ یا کلر یا عکس پکې له پکسلز نه جوړیږي. پکسل د رنګ نقطې ته ده، رنګ له ټولو وړې نقطې ته چې د پکسل ویل کیږي. نو هغه پروګرامونه چې رسټر بیسډ وي یا پکسل بیسډ ایمیج ایډیټرز وي هغه کې ټول رنګ ایمیج له پکسل نه جوړیږي، له یوې نقطې نه د رنګ له وړکۍ نقطې نه جوړیږي. او ویکټر بیسډ بیا هغه پروګرامونه دي کوم چې رنګ پکې له پات یا له لاین نه جوړیږي. نو دوستانو هغه پروګرامونه چې رسټر بیسډ وي مثلا فوټوشاپ او بعضې نور پروګرامونه کوم چې رنګ پکې له پکسل نه جوړیږي، نو په هغه کې بیا ریزولوشن ډیر زیات مهم وي. ریزولوشن پکسل پر انچ یا پکسل پر سنټي میټر چې په یوه انچ کې مثلا که چیرته دا یو زمونږ یو ډیزاین وي، فرض مثال دا زمونږ یو ډیزاین ده چې 30 انچه داسې طول عرض لري او 2 انچه طول لري، نو په دې یوه انچ کې څو پکسله وي دغه شي ته ریزولوشن ویل کیږي چې په یوه انچ کې څو پکسله وي. مثلا که دا وګورو په دې کې تقریبا 8 پکسله دي، په دې کې 4 پکسله دي او په دې کې 2 دي او په دې کې 1 پکسل ده. نو څومره چې بیا زمونږ ریزولوشن زیات اوسیږي په هماغه اندازه به بیا کیفیت ډیر ښه اوسیږي او سایز به هم زیات اوسیږي. او که چیرته ریزولوشن کم اوسیږي نو بیا به کوالټي یا کیفیت به لږ ضعیفه وي او سایز به هم له نسبت های کوالټي ته لږ ضعیفه وي. نو فوټوشاپ چې ده رسټر ګرافیکس ده او کورل را چې ده ویکټر ګرافیکس ده. ویکټر ګرافیکس بیا هغه پروګرامونه دي چې رنګ پکې له لاین نه جوړیږي. کله چې له لاین نه رنګ پکې جوړیږي په هغه کې بیا کیفیت هم نسبت رسټر پروګرامو ته ډیر زیات کوي. هغه پروګرامونه چې رسټر ګرافیکس وي لکه فوټوشاپ په هغه کې بیا اندازه ډیره زیاته مهمه وي. کله چې مونږ یو ډیزاین جوړو نو مخکې له مخکې به یې اندازه مشخصوو. که چیرته بیا له هغې اندازې نه مونږ یو شی غټوو، مثلا که چیرته مونږ یو بزنس کارت جوړوو یا فرض مثال یو لوګو یا یو ډیزاین جوړوو، آینده کې که هغه سایز مونږ زیاتوو، سایز یې غټوو، نو امکان لري چې کیفیت له لاسه ورکړي. خو په ویکټر ګرافیکس کې لکه څنګه چې کورل را ویکټر ګرافیکس ده په هغه کې بیا که چیرته مونږ وړکی شی غټوو یا غټ شی وړکی کوو کیفیت له لاسه نه ورکوي، ځکه چې رنګ پکې له پات له لاین نه جوړیږي. که دغه عکس ته مونږ ځیر شو او دې عکس ته ځیر شو، دا په رسټر ګرافیکس کې ده او دا په ویکټر کې ده، نو که چیرته دا زوم شي سایز زیات شي وګورئ پکسل پکسل هر یو جدا جدا ښکاري او کیفیت له لاسه ورکوي. او که چیرته کوم شی چې په ویکټر ګرافیکس کې جوړ شوی ده لکه دا عکس او دا زوم شي یا غټ شي کیفیت له لاسه نه ورکوي. نو کوم پروګرامونه چې رسټر بیسډ وي په هغه کې سایز او اندازه ځکه مهمه ده چې که بیا سایز غټوي امکان لري چې کیفیت له لاسه ورکړي. او ویکټر بیسډ کې هم دا نشم ویلی چې سایز مهمه نه ده، دې کې هم سایز مهمه ده. کله چې مونږ یو بانر یو شی جوړوو باید د هغه سایز مطابق یې جوړ کړو، خو که چیرې مونږ یې سایز غټ وړکی کو په کیفیت کې تغیر نه راځي. نو کورل را چې د ویکټر بیسډ ډیزاینینګ پروګرام ده، په دې کې مونږ تاسې کولی شو چې بزنس کارت ډیزاین کو، لوګوز ډیزاین کو، بعضې د کتاب کورونه یا فلیرز ډیزاین کو، براوشر بینر ډیزاینینګ پروګرام ده مونږ تاسې پکې کولی شو چې ډېر څه ډیزاین کو. نو تقریبا په څلورم پنځم درس کې به مونږ تاسې وکولی شو چې یو بزنس کارت ډیزاین کو، یو هفته 2 هفتې بعد به یې لوګو فلیرز دا شیان به مونږ ټول ډیزاین کولی وشو. نو کورل را چې د ګرافیکس ډیزاین ده او ویکټر بیسډ ګرافیکس ډیزاین پروګرام ده. راځو د کورل را انټرفیس ته. کله چې مونږ اول وار کورل را خلاصه کو مونږ تاسو ته به دغه انټرفیس راځي چې په دې کې به اول مونږ تاسو ته ورک سپیس راځي چې کله مونږ کورل را خلاصو باید سره رقم خلاصه کو. دې کې مونږ تاسو ته یو څو ورک سپیس راکړي چې اول لایټ د کلاسیک د ډیفالت د اډوانس ده. دا هر
ورک سپیس کا زه کلیک کوم مثلا که چیرته لایټ کلیک کوم امکان لري بعضې ټولز د ټولز او د کلر پلیټ ځایونه لږ لږ پکې چینج وي او د منیوز کمانډ لږ لږ پکې چینج وي نور ټول یو قسم ته کار کوي صرف د بعضې کمانډونه ځایونه لږ چینج وي چې د اسانی لپاره که مثلا زه غواړم چې الستریشن وکړم نو که دا کلیک کوم بعضې ټولز به د الستریشن لپاره ماته په ټول باکس کې مخامخ راولي کلرونه بل د مخامخ راولي صرف فرق د بعضې ټولز او د بعضې کمانډو د نور ټول یو قسم ته کار کوي فعلا به زه ډیفالټ ورک سپیس انتخاب کوم لاغه نه وروسته ګیټ سټارټ یا دلته نیو کلیک کوو کله چې زه یو نوی ډیزاین جوړوم نو د هغه لپاره باید نیو ډاکومنټ کلیک کوم نیو ډاکومنټ چې کلیک کوو دلته ډاکومنټ ته نوم که چیرته اوس ورکوو هم صحیح ده او که چیرته ډاکومنټ سیو کوو په هغه وخت کې هم نوم ورکولی شو هغه وخت نوم ورکولی شو او دلته هم نوم ورکولی شو او بل پریسیټ د کله چې موږ دلته یو ډیزاین ځان ته انتخابوو کولی شو چې دا ځان سره سیو کړو چې آینده کې بیا همدا سایز او همدا کوم مشخصات چې موږ دلته سیو کړي په اسانۍ سره راوستلی شو نو فعلا زه هم دا نوم ورکوم او پریسیټ هم کسټم انتخابوم بیا راځو سایز ته سایز د ډیزاین لپاره ډیر زیات مهمه ده کله چې موږ یو ډیزاین جوړو مثلا که زه د یو کتاب کور جوړوم نو هغه کور سایز باید څومره وي که چیرته زما کتاب ورقې ټولې A4 وي نو سایز به یې هم زه A4 نیسم مثلا که A5 وي A5 که لیټر وي لیټر نو هر سایز ډیزاین چې موږ جوړو باید سایز یې مخکې له مخکې نه انتخاب کړو که چیرته زه یو بزنس کارت جوړوم د بزنس کارت ویټ اور هایټ به بیا دلته لیکم په خط کش به یې اندازه کو ویټ به یې دلته ولیکو او هایټ به یې دلته ولیکو تر څو په هماغه اندازه ماته صفحه راکړي او په هماغه اندازه ورته ډیزاین جوړ کړی شم کله چې ویټ اور هایټ دلته لیکو دلته موږ ته واحدات هم راکړي دي چې واحد یې هم انتخاب کو مثلا انچ باندې که زه دلته ما سایز A4 انتخاب کړی د A4 ویټ به 8.2 وي او هایټ به 11.9 انچیز وي که چیرته زه دا سنټي میټر کلیک کوم دلته دوی خپله سنټي میټر ته اوړي نو دوستانو سایز ډیر زیات مهمه ده همیشه چې یو ډیزاین جوړو که چیرې مثلا د کتاب کور هم جوړوئ A4 وي A4 انتخابوئ که لیټر وي لیټر نو بیا چې څه رقم ډیزاین کړی وي په پرنټ کې به هم هماغسې راځي که چیرته ما ډیزاین مثلا لیټر انتخاب کړی وي او وروسته بیا زه په A4 باندې پرنټوم نو امکان لري چې بعضو ځایو کې میسنګ راشي بعضو ځایونه پرنټ نشي ورباندې نو سایز به ډیر زیات مهم وي نو فعلا زه A4 سایز انتخابوم نمبر اف پیجز هر څومره پیجونه چې پکې غواړو فعلا دا یو صفحه به پکې انتخاب کوو صفحې وروسته هم اضافه کولی شو هم یې کمولی شو له هغه نه وروسته کلر موډ راځي کلر موډ کې دوه قسمه کلر موډ مونږ لرو یو RGB ده یو CMYK ده مخکې چې و RGB ډیر زیات استعمالیدو او اوس کې چې دا CMYK ډیر زیات استعمالیږي RGB ریډ گرین او بلو لپاره ده کله چې مونږ یو رنګ جوړو هر رنګ چې جوړو هغه رنګ به بیا له دوه درونه مکس کیږي او موږ ته به هماغه رنګ جوړي مثلا که چیرته زه یلو رنګ انتخابوم یلو به هم له دغه درونه مکس کیږي ماته به جوړیږي او که چیرته زه موډ CMYK کلیک کوم ساین میجنټا یلو اند بلیک دا بیا له څلورو رنګونو کمبینیشن ماته جوړیږي کله چې زه یو رنګ انتخابوم مثلا که چیرته زه اورنج کلر انتخابوم اورنج رنګ به هم ماته له دغه څلورو نه مکس کوي او دا رنګ به راته جوړوي نو ساین CMYK ساین میجنټا یلو اند بلیک کیفیت نظر RGB ته نن سبا بهتره ده او که موږ تاسې ځیر شو رنګه پرنټرونه هم نن سبا که وګورو کوم پرنټرونه چې رنګه وي هغه کې هم موډ CMYK وي یعنې څلور خانې رنګونه لري چې ساین یې جدا وي میجنټا یې جدا وي یلو یې جدا وي بلیک یې جدا وي او په هغو کې موږ رنګ اچوو بیا چې هر نوعه رنګه پرنټ کوو هماغه رنګونه پرنټر راته مکس کوي او رنګه پرنټ ماته باسي نو بای ډیفالټ هم موډ CMYK انتخاب ده فعلا به زه CMYK انتخاب کوم بیا راځو رزولوشن ته رزولوشن لکه مخکې چې ما درته تشریح کو چې پکسل یا ډاټ پر انچ ته چې په یوه انچ کې څو پکسله وي یا په یوه سنټي میټر کې چې څومره رزولوشن موږ زیات اخلو هغومره به کیفیت ډیر ښه راځي خو سایز به هم زیات وي کله چې بیا دا ایمیج موږ سیو کوو سایز به ډیر زیات وي نو نارمل فعلا موږ 300 رزولوشن انتخابو او دا پریویو موډ ده چې پریویو یې فعلا څه رقم وي فعلا موږ انهانس کلیک کوو بعضی کې مثلا که سمپل وایر فریم کلیک کوم امکان لري چې د هر شکل صرف آوټلاین ماته وښیي نو فعلا انهانسډ کلیک کوو چې هر څه ماته اوریجنل ښکاره شي کله چې زه اوکې کوم نو ماته به A4 صفحه په دغه مشخصاتو باندې دلته جوړه شي دلته که موږ متوجه شو دغه زموږ A4 صفحه ده هر شی چې بیا موږ ډیزاین کوو کوم شی چې د دې په منځ کې و هغه پرنټیږي کوم شی چې بیرون و هغه شی نه پرنټیږي دغه زموږ ورک سپیس ده یعنې موږ کولی شو چې یو شی ډیزاین کوو دلته یې ډیزاین کوو خو بیا کله چې یې پرنټوو پرنټ ته یې اماده کوو نو بیا به یې په دغه A4 صفحه کې په دغه صفحه کې به یې جوړوو وروسته به یې پرنټوو مثلا که زه یو بله نوې صفحه اخلم بیا کولی شم چې نیو کلیک کړم مثلا زه یو بزنس کارت جوړوم نو کولی شم چې دلته ویټ اور هایټ خپله ورکړم مثلا زه ورته وایم چې 3.5 ویټ ده او تقریبا 2 انچه هایټ ده بزنس کارت جوړوم CMYK رزولوشن هم دا 300 چې اوکې کړم ګوره ماته به یو وړوکی صفحه جوړه شي چې دغه ځای کې به یې اندازه لیکلې وي چې ویټ یې 3.5 ده او هایټ یې
2 سانتي میټره ده. نو اوس که وګورو دغه به زمونږ بزنس کارت وي. نو کوم شی چې ډیزاین کوو که چیرې دغه بیرون منطقو کې هم ډیزاین کو راولو به اخر دې ځای ته کوم شی چې په دې منځ کې راغی هغه به پرنټیږي، کوم شی چې بیرون هغه به نه پرنټیږي. نو که وګورو هغه زړه صفحه چې F4 په نوم دلته ما اخیستې ده او دا د بزنس کارت لپاره شو. خیر راځم اوس دې ته. بیا له صفحې اخیستلو نه وروسته دغه زمونږ لیاوټ ده. په کورل ډرا کې ډېر زیات استعمالیږي، دې ته ټول باکس وایي. ټولز ډېر زیات استعمالیږي، ټول او کلر باکس. دا کلر پلیټ دی او دا ټول باکس دی. دا نور سره تاسو په نورو پروګرامو کې ماشنا یاست چې دا منیو بار ده او دا سټینډرډ بار ده. او دا سټینډرډ بار چې کله مونږ هر ټول انتخابو دا هغه آپشن پکې راځي. مثلا اوس که زیر شو فعلا دا پیک ټول انتخاب ده، نو دا آپشنونه د پیک ټول دي. که چیرته زه مثلا شیپ ټول کلیک کوم دا آپشنونه به شیپ ته هغه کیږي، او که چیرې مثلا کراپ کلیک کوم دا به کراپ ته اوړي، که چیرې زوم ټول کلیک کوم دا آپشنونه به زوم ټول ته اوړي. هر ټول چې مونږ دلته کلیک کوو سټینډرډ بار کې به د همغه آپشن راځي. نو بیا راځو ټول باکس ته. ټول باکس کې دا ټولز داسې دي لکه څنګه چې موږ مایکروسافټ پینټ استفاده کوو. مثلا که چیرته زه یو ریکټینګل جوړوم یا مستطیل یا مربع جوړوم فقط دا به کلیک کوم. لکه مخکې چې ما ویلې دا زما ورک سپیس ده، هر چیرته چې زه جوړوم فقط کلیک به ونیسم کاش مې کوم شکل به راته جوړ شي. که دایره جوړوم دایره جوړولی شم، که چیرته پالیګون جوړوم پالیګون جوړولی شم، که چیرته خط لیکم دا ای به کلیک کوم. هر چیرته چې غواړم خط ولیکم فقط کلیک به وکړم او خط به ولیکم. مثلا زه دا خط لیکم، نو هر شکل چې جوړو همغه شکل به کلیک کوو دلته به جوړو. بیا راځو پیک ټول ته. پیک ټول همیشه د سلیکشن لپاره استعمالیږي. مثلا اوس ما دا خط ټیکسټ ټول کلیک کړی دلته مې خط لیکلی. اوس که زه دا شکل سلیکټوم نو زه باید پیک ټول کلیک کړم، بیا په دې شکل کلیک کوم. همیشه چې هر شکل بیا سلیکټو پیک ټول نه به استفاده کوو. کله چې بیا یو شکل سلیکټوو دلته وګورئ دا 4 نقطې 4 طرف نقطې غوندې راځي چې موږ کولی شو چې هر نقطه کې شکل غټ کړو. مثلا که زه دې خواته شکل غټوم داسې به یې کش کړم، که دې خواته غټوم دې خواته، که دې خواته غټوم دې خواته به هرې خواته چې زه شکل غواړم غټ یې کړم کولی شم چې هماغه خواته شکل غټ کړم. که چیرته د کونج نه غټ کړم نو بیا په دوو طرفه دې طرف ته هم غټېږي دې طرف ته هم غټېږي. که دویم کلیک ورباندې وکړم بیا روټیشن راځي، کولی شم چې دا شکل روټیټ کړم. په هر کونج کې چې زه وغواړم شکل کولی شم چې روټیټ یې کړم، او په دغو علامو باندې بیا زه سکیو کولی شم، کږولی شم چې شکل هر طرف ته وغواړم چې کوږ کړم که کېدلی شي. بل که زه یو شکل ته رنګ ورکوم نو موږ د شکل 2 حصې لرو. یو یې دا لاینونه دي چې لاینو ته آوټلاین وایي، او یو یې منځ ده، منځ ته یې فیل وایي. که چیرته یې منځ ته رنګ ورکوئ شکل به سلیکټوو، په رنګ به صرف کلیک کوو. لیفټ کلیک چې کلیک کوو د شکل منځ مغه رنګ اخلي. او که چیرې زه مثلا د دې شکل آوټلاین د بارډر ته یې رنګ ورکوم نو بیا به شکل سلیکټوم، په رنګ باندې به رایټ کلیک کوم. چې کله رایټ کلیک ورباندې وکړم آوټلاین به یې رنګ اخلي. مثلا که زه دې آوټلاین ته هم رنګ ورکوم کلیک به یې کوم، رایټ کلیک به ورباندې وکړم آوټلاین به یې مغه رنګ واخلي. مثلا لیفټ کلیک وکړم منځ به یې رنګ واخلي. کله که د منځ رنګ ختموم یا آوټلاین ختموم بیا به دغه نو ته راځو. که لیفټ کلیک ورباندې کوم منځ یې رنګ ختموي، که رایټ کلیک ورباندې کوم آوټلاین یې رنګ ختموي. نو اوس که وګورو دلته شکل موجود ده خو نه منځ رنګ لري او نه آوټلاین رنګ لري، نو ځکه نه معلومیږي. که بیرته رنګ ورکوم، که منځ ته رنګ ورکوم لیفټ کلیک، که آوټلاین ته رنګ ورکوم رایټ کلیک. ختم هم داسې که زه دا خط کلیک کوم نو د علامونه کولی شم چې هر څومره یې غټ کړم یو ځای نه بل ځای ته موو کړم. سلیکشن موو دا ټول د دې پیک ټول کار ده. که غواړم چې بولډ ایټالیک فونټس ورته ورکړم لکه مخکې چې ما ویلې چې زه هر ټول انتخابوم آپشنز دماغه ټول راځي چې نو مثلا ټکسټ انتخاب کړی نو دلته وینئ فونټ سټایل فونټ سایز دا شیان د ټکسټ لپاره راځي. مثلا لږ مې بولډ کو، که چیرې رنګ ورکوم، که یې منځ ته رنګ ورکوم لیفټ کلیک، او که آوټلاین ته رنګ ورکوم رایټ کلیک. که چیرې د منځ رنګ ختموم په نو باندې به لیفټ کلیک کوم، صرف وینئ آوټلاین به یې پاتې شي. او که د بارډر رنګ ختموم په دې باندې به نو رایټ کلیک وکړم نو د منځ رنګ به هم ختم شي. نو اوس که متوجه شو خط موجود ده، ولې چون نه آوټلاین رنګ لري نه منځ رنګ لري نو به دې خطر نه ښکاري. نو چې کله زه بیرته رنګ ورکړم مثلا په تور رنګ باندې لیفټ کلیک وکړم یا په هر رنګ باندې لیفټ کلیک وکړم منځ یې رنګ اخلي، که رایټ کلیک وکړم آوټلاین به یې رنګ اخلي. نو کله که زه یو ډیزاین جوړوم لکه مخکې چې ما ویلې په دې صفحه کې به یې کوم. مثلا که زه دا شکل ډیلیټوم کلیک به یې کوم ډیلیټ بټن به په کیبورډ کې وهم ډیلیټ به شي. مثلا زه یو کور د کتاب جوړوم، دا مې د دې نوم ورکو، فعلا مې دلته کېښوو یا پوزیشن د ډیزاین مطابق مثلا یو شکل مې دلته جوړ کو چې په دې ځای کې راشي، یو رنګ مې ورته ورکو، آوټلاین مې ختم کو. مثلا دلته مې ورسره کتاب نوم ولیکو یا دلته مې لوګو انتخاب کړه، دلته مثلا لیکم چې انوال ریپورټ 2013. پیک ټول به مې کلیک کو، مثلا ځکه چې موو کوم مثلا دلته مې کېښوه یا په دې ځای کې یا په هر پوزیشن چې وغواړم.
مثلا دا ما یو کاور جوړ کو اوس زه غواړم چې دا سیو کړم سیو یې همداسې ته لکه څنګه چې د نورو پروګرامو د فایل مینیو کې راځو فقط سیو کلیک کوو یا په دې ځای کې سیو کلیک کوو ځای به راته ښیي چې په کوم ځای کې په کوم موقعیت کې سیو کوم مثلا زه په ډیسکټاپ کې سیو کوم یا په هر ځای کې چې غواړم دلته به نوم ورکړم لکه مخکې چې ما ویلې چې کله موږ نوې صفحه انتخابو هم هلته هم نوم ورکولی شو دلته هم نوم ورکولی شو اوس وګورئ نوم یې انټایټل 1 ده دلته مینه انټایټل 1 راغی مثلا زه یو نوم ورکوم چې بوک کور ډیسکټاپ مې انتخاب کړی چې بوک کور کې دې سیو شي دلته ټایپ راځي د کورل ډرا فارمټ چې د سی ډي آر ده کله چې موږ کورل ډرا کې یو شی جوړو سیو کوو یې فارمټ یې سی ډي آر راځي مثلا که زه دا سیو کړم اوس که دا منیمایز کړم وګورئ دلته په ډیسکټاپ چې ما ډیسکټاپ لوکیشن ورته ویلی و دا د بوک کور په نوم به راغلی نو اوس که زه چیرې کورل ډرا کلوز هم کړم کله چې زه دا فایل خلاصوم دا به بیرته په کورل ډرا کې خلاصیږي مثلا ما دا کورل ډرا کلوز هم کړه کله چې زه دا فایل خلاصوم دا به بیرته په کورل ډرا کې خلاصیږي کوم فایلونه چې سی ډي آر ټایپ کې سیو شي هغه همیشه په کورل ډرا کې خلاصیږي نو که زه غواړم چې اوس مثلا دا کاور چې ما جوړ کړی دا زه په ورډ کې یا په نورو پروګرامو کې استفاده کوم نو بیا په هغه صورت کې موږ تاسې دوه آپشنه لرو سیواز نه هم استفاده کولی شو او ایکسپورټ نه هم استفاده کولی شو فعلا باید زه سیواز کوم که چیرې غواړم پی ډي اف ته یې چینج کړم مثلا که غواړم چې عکس ته یې چینج کړم بیا به ایکسپورټ کلیک کړم ایکسپورټ دلته وینې فارمټ موږ ته پی ډي اف هم راکوي او بعضې نور فارمټونه هم شته مثلا که زه غواړم چې عکس ته یې چینج کړم نو په هغه صورت کې به بیا جی پی جي کلیک کوم لوکیشن به ورته ښیم مثلا بیا چې په ډیسکټاپ هم بوک کور باندې راته سیو کړه ایکسپورټ نو اوس که زه دا پروګرام کلوز هم کړم دلته به د ایکسپورټ آپشن راشي بعض آپشنونه موږ دلته چینجولی شو چې کوالټي یې څومره وي او سی ام واي موډ او د آپشنونه موږ کولی شو چې دلته یې چینج کړو نو زه به فعلا دا اوکې کړم اوس که وګورم دا به بوک کور دا به جی پی جي وي دا سی ډي آر فایل ده چې همیشه تغیرات پکې راولو خلاصیږي په کورل ډرا کې هر تغیر پکې راوستلی شو او دا به جی پی جي وي چې په نورو پروګرامو کې مثلا که زه اوس دا ورډ ته ایکسل ته هر چېرته وړم بیا به دا فارمټ وړم نو که کله سیو کوو همیشه سی ډي آر فارمټ یې همیشه در سره سیو کوئ دا به زموږ سورس فایل وي همیشه چې تغیرات راولو د دې فایل کې به یې راولو مثلا که زه دا بیا پروګرام کلوزوم هم چې زه د عکس ته متوجه شم کوم چې ما جی پی جي جوړ کړی وګورئ د سر فاصله لږ پکې کمه راغلی ځکه چې ما د صرف سلیکټډ آبجکټ ایکسپورټ کړی نو که بیا زه تغیر راولم زه به بیا دا فایل خلاصوم سورس فایل به یې راسره وي په دې کې به زه تغیرات راولم او بیا چې کله آوټپوټ غواړم نو بیا به یا جی پی جي ته یا پی ډي اف ته هر نوع چې مثلا که چیرې مطبعې ته وړم نو بیا مطبعې لپاره پی ډي اف ډېر ښه آپشن ده چې موږ تاسې به بیا پی ډي اف انتخابوو نو دا د کورل ډرا اول درس شو په دویم درس کې به بعضې نور ټولز د ډیزاینینګ په بخش کې وایو فی الحال د درس همدومره و زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دویم درس منتظر اوسئ ډېره مننه له وخت نه